دوستانو راغلي یو سویزرلینډ ته روان یو په غټې لارې موټروی نو موسم هم ډېر ښکلی دی مازدیګر ماښام مازه دی زه راوشو دوی ته بیا وښیو دغه ښکلې منظرې نو هر څه موږ سره فرید استاد هم ورسره دی راځئ نو سویزرلینډ دغه د نیوک سره سلامونه قدرمنو لیدونکو وارد جان نو بس راوستي وو سوریخ ته لاړو سویزرلینډ ته او اوس نو بېرته لاره کې وو نو وارد وویله چې راځه نو یو ولاګ به جوړ کړو د دې مازدیګر د نظارو نه به دا ملګري هم زموږ خوند واخلي نو راځئ تاسو هم د دې مازدیګر د نظارو نه خوند واخلئ دغه چې دی سویزرلینډ دی ځې مخته وکسو واقعیت خدای پاک ډېره ښکلا ورکړې دی ډېر شین دی یعنې که هر ځای ته پام وکړې یعنې خړ ځای نه لري چې مقصد دا ځای خړ دی هر ځای ډېر تک شین دی نو واقعیت خدای پاک بېله ځان ته ښکلا ورکړې هر هېواد ته هر ځای ته هرې منطقې ته بېله بېله ښکلا ده خدای به ورکړې خو دوی خپل هم ډېر یعنې ډېر خدمات یې کړی دا داسې نه ده چې هر څه طبیعي دي دوی مصنوعي ډېر کړي دي مقصد که دغه واښه دي هم دوی زیاتره دوی دغه چې دی هر وخت یې ریبي یعنې شکوي او ماشینونو سره سر یې ویر کوي دغو ته نو دغې وجې نه چې دی دا بیا ډېر شنه وي او کوم ځای چې ډېر شنه وي هغه ځینې باران ډېر کېږي دا واقعا ډېر شنه دي بارانونه ځکه ډېر دلته کېږي نو تاسې کس وئ بل دلته ښکلا چې ده دا د تپو تپو جوړه کړې وارې ده که نه بېشکه بلکل تپې تپې هم ډېرې ښکلا جوړه کړې دی او بل چې دی دوی که فکر وکړې د کوم کورونه جوړوي یا کوم ډیزاین جوړوي ډېر یې ښکلي هغه سره ډیزاین جوړوي یعنې دغه کې خپله حکومت او د خلکو دغه خپل هم ډېر لاس ده چې دوی ډېره ښکلا ورکړې دی بلکل دا خلک واقعا چې د خپلو ملکونو لپاره ډېر کار کوي او د خپلو خلکو د سهولتونو لپاره هم ډېر کار کوي واقعا د خلکو نه دغه اخلي دا مالیه اخلي او پیسې اخلي د خلکو نه خو بېرته خلکو ته هم ډېر کار کوي بلکل نو دغه که موږ یو لنډ مثال به زه درته وښیم که تاسې د سړک ته پام وکړئ نو سړک څومره صفا دی یعنې بیخي د صفایانې حد ورکړی که نه بیخي زیات صفا دی همدغسې هر ځای دوی صفا دی نو صفایۍ کې حکومت لاس هم دی د عوام لاس زیات دی ځکه عوام خلک کولی شي چې یو هېواد یا یو ځای صفا وساتي او هم همداسې حکومت کولی شي چې هغه ورته برابر یې کړي دغه اشارې چې پړه کېږي دغه په اړه معلومات ویر کړي کله چې موټرویانې دغه اشارې پړه کېدلې نو حتما مخې کې یا لیاره مقصد لیاربندیز دی یا حتما یو ټکر شوی یا کومه پېښه دی مخې ته هر وخت چې د غټې لیارې نه دغه اشارې پړه کېږي امبولانس هم دی که نه امکان لري چې کومه پېښه شوي مخکې متوجه بلکل او دا خلک خپل هم ډېر کوشش کوي ګوره موټرو کې که څوک څه شی وخوري تر هغې پورې نه ګزاري تر څو یو ځي ته نه یې رسېدلي اول ته خپل هغه کوم دی چې دا کثافاتدانۍ لري که نه بلکل دلته مخامخ لیکلی دی چې که نه دلته دغه لیاره بنده دی او سپارټ مقصد په دغې لیارې نه حتما دغې لیارې نه کومه پېښه شوې دی هلته مخامخ کسې لیکلي دي هغې یې انکاش کړی خط دې راغلی چې دې وړاندې شي بلکل فرید استاد نو خلکو ډېر یعنې خلکو لاس باید ورکي وي بغیر د خلکو نه یو هېواد نشي کولی شي چې جوړ شي او هم صفایت او هم طبیعي ښکلا
هغې ساتنه او همداسې مصنوعي ښکلا باید ویر کې ډېره دوه طرفه ډیر ښایسته شینوالی دی او ښایسته غرونه او تپې دي خو موږ هایوې کې استو عموما د غاړې چې بند دي نو هغه کوم ځایونه چې زموږ زړه غواړي چې په ویډیو کې راواخلو هغې ته رسیدګي هم نه کېږي ولې چې دواړه طرفه د هایوې د هغې د کوري نو په ویډیو کې په اسانۍ نه راځي بالکل خو اوس به دغه هایوې نه هغه ویرګو دا مخامخ یعنې دا کراس چې هغه دی په دغه اجازات نه لري او دا لیاره بنده دی مخکې کې حتما کوم شی یا کیدای شي جوړوي یا بیخه وي کار دی حتما دغه لیاره بنده دی د دغې وجې نه په دغې لیارې باید څوک لاړ شي او دلته هم باید دغه خط تر واوړي موټر ولې چې مخکې کوم مشکل شته حتما او د مخامخ هغه چې لیکلی دی یعنې دغه کې چې دی غټ موټر اجازت نه لري چې دلته مخته شي نو ښه نو فکر مو دی دغه سیستم ته ډېر یو ښکلی سیستم یې جوړ کړی هغه طرف ته چې دی مقصد هغه موټر راسي دغې وجې نه ځکه کیدای شي هغه طرف ته هایوې چې دی بنده شوې نو د دغې وجې نه هغه طرف دا دوسرګه شوې دا طرفه بل د دې تونلونه هم ډېر منظم وي که نه واقعیت دوی ډېر کار وده کړی هواکش یې لري رڼا یې پکې ځای په ځای دروازې لري د ټلیفون سیسټم دغه ځای چې دی هو بالکل دوی دغه سیسټم لري که چېرته تاسې ته دغه شین ځای چې ښکاري د کوم دغه طرف ته دغه که چېرته کومه پېښه وشي یعنې مقصد دلته کوم موټر ور واخلي یا هغه واخلي که نه نو دلته ته کولی شي دغه ځای کې ځان دننه باسي دلته کوټې لري خپل ځایونه لري او یا په دغې لارې ځان بلې لارې ته وباسئ نو د دغې وجې نه دلته کوټې موټې ویر کړي دي او بل دلته ننه ټلیفون هم ورکېدی چې که تاسې موټر خراب شي ته کولی شي ډایرکټ دلته ننځئ او ټلیفون دغه یې ټلیفون ځای دی نو دغه ته باید یې زنګ ورته ووایئ او تاسې ډایرکټ غرڅي نو دغه ځینې ته موټر جګوي او درته وباسي خپل ځای ته نو دا سهولتونه دي او خپلو خلکو ته ډېر سهولت جوړ کړی دی د هرې نګاه نه الله دې زموږ وطن کې بس دا سهولتونه پیدا کړي بالکل اول چې د دوی مهمه د دوی چې زیات د ټکر پیښې چې دوی کنټرول کړي دي دا ټول د دوی دغه سپیډ اوس دلته سپیډ دوی ډېر کنټرول کړی او بل چې د دوی که چېرته ته یو لایسنس خلې مقصد هغه ته داسې په اسانه نشي خیستلی نو تقریبا 1500 سواله ته باید دا زده کړې دا د یو دویم چې دی بیا عملي 18 ساعته باید وي ته هغه استاد سره وچلوي بیا ته باید امتحان ورکړې د چلولو هغې کې چې ناکام شولې بیا باید ورکړې بیا باید هغه واخلې نو ساعتونه نوره واخلې چې ته یې صحیح زده کړې هغه تا کسي چې مقصد تاسو دا یا نه زده دا د یو بل چې دی دلته دوه نور هغه وخته ته باید ویر شي 2 ساعته باید وي ته چې هغه دې واخیستله لایسنس باید یې دوی سره وچلوي یعنې بیا چې کله لایسنس دې واخیستله بیا 2 ساعته باید یې دوی سره وچلوي هغه نه وروسته بیا باید وي 2 ساعته وروسته بیا ته یو ځای دی چې هغلته د یخ یعنې که یخ وي یا واوره وي هغوی دې په اړه تا ته مقصد هماغه رقم ته جوړ کړی دی چې څه رقم خویږي په یخني هغه ځای جوړ کړی دی نو هغه ځای ته باید یې لاړ شي هغلته ته مقصد زده یې کړې ټرۍ باید یې وکړې بیا هغې نه وروسته بیا باید یې دوی سره بیا 2 ساعته ته موټر وچلوي نو بیا هغه نه بعد ته بس بیا خلاص شولې تا موټر بس هغه دی بیا تا ته 3 کاله تقریبا 3 کاله تا ته وخت دیر کوي
کدرې کلو کې ته مقصد غټه جرمانه وخوړله یعنې سپیډ چې وه 60 وه ته 40 لړلې او تا نه د لایسنس خلي یا دې نشه وې موټر ته ناست وې یا مقصد خدای نخواسته دې څوک دې په وویل خو څو پېښې دي که نه دغه شیان چې دي دغو کې باید وي ته مقصد بیا هغه پاس د نه خلي لایسنس بیا بېساره نه کوي نو داسې سیسټمونه یې ورته جوړ کړي همدغه وجه دی بل چې دی دوی د سړک نظام ډېر جوړ دی که فکر وکړې یعنې دوی کې 1 ملي متر قدر ته هم دوی کې خرابی نشته یعنې دومره یې جوړ دی سیسټم او بل د سپیډ دلته اوس پرې شو د دوی د سویزرلینډ چې دی سپیډ 160 اخري سپیډ دی دغه نه پورته اجازات نه لري 160 نه او د اتریش چې دی آسټریا هغه 130 دی بیا د جرمني بیا پرې دی یعنې هغه هلته چې څومره سپیډ وایه شي خو ځایونه یې معلوم دی داسې نه ده چې هر ځای کې ته باید وي چې څومره سپیډ وایې وایه نه تا ته هلته لیکلي دي هغوی سره اوس دلته مونږ مخکې چې تللو 80 وه بیا 80 وه بیا اوس چې دی پرې شوه نو دا معلومات فرید استاذ واقعا جانه معلومات د خلکو لپاره ښه ولې چې بعضې ملګري کله راځي نو کوشش وکړي چې د 160 نه سپیډ یې جګ نه وي ولې د دوی جریمې هم ډېرې جګې دي که نه په دې خاطر باندې باید ډېر احتیاط وشي او دا ښکلې ټکي ته اشاره وکړله واقعیت او چې هر څوک سیده طرف اتریش ته نه هغه ته د سویزرلینډ ته سویزرلینډ کې بیا ته باید 1% هم ته هغه سپیډ چې لیکلی وي هغه نه جګ نه وي دلته ډایرکټ جرمانه دې درکوي اتریش یا د نورو هېوادو کې 8% چې جګ وي مشکل نشته دلته سویزرلینډ کې باید وي ته یو هم جګ نه وي یعنې که 1% دې جګ شوله نو ډایرکټ جرمانه ده اوبه خو دې ولیدې نو د اوبو په باره کې باید یې څه وي که نه واقعیت دغه په باره کې به ته معلومات ډېر کې رول زاخ نومیږي د لاندې ځای او زاخ دی او دا چې د عمومي بوډنځی چې د لینداو بوډنځي په نامه یادېږي که نه یا بریګنز بوډنځی یا زاخ بوډنځی دا د دې دریو ملکونو په منځ کې دی چې هغه جرمني دی او اتریش دی او سویټزرلینډ دی د دې دریو باندې شریک بوډنځی دی که نه بېشک هغه غاړه چې دی دویچلند دی او دا حصه چې ده دا مربوط د دوی کېږي سویزرلینډ او هغه مخامخ دغه چې ښکاري دا نرۍ څوکه چې راغلې ده دې ناخوا ته بیا د اتریش شروع کېږي نو واقعا ډېر غټ هم دی دا بوډنځی ډېر غټ دی دا د اوبو دغه چې دی ډېر بې انتها ډېر غټ دی ولې چې دلته ډېر سیلانیان هم راځي هر کال په لکونو خلک سیلانیان هم دې دریو ملکونو ته د همدې د لیدنې دپاره راځي او د دې نه اکثره خلک ګر چاپېر په سایکلو دوره هم وهي او دا ډېره غټه دوره هم ده واقعیت فرید استاذ دغه اوبه چې دي مقصد هغه وړه ډنډ یا دوی بدنځی په نوم یادېږي دغه ډنډ ډېر غټ دی یعنې څو هېوادونه 3 هېوادونه کې دلته سره نښلولي دي او دغه نه چې دی ډېر مقصد داسې وړه وړه هغه تېر شوي دي سیندونه باندې نو دغه کې کشتۍ چلیږي غټې غټې کشتۍ چلیږي د سیاحت دپاره مقصد هلته د سیلانیان راځي هلته چکرې ورکوي دغو کشتیو کې یا دغه منظره چې دی ډېره ښکلې دی نو مقصد ډېر خلک هلته واقعیت دا 3 میاشتې د دوی د رخصتیانو وخت چې دی نو اکثره بس اوبه ډېرې خوښوي که نه دا خلک راځي نو بس خوند اخلي د دې ساحو نه آخره کې به څه ویلې خو لیدونکو ته مخامه هم ده لیدونکو ته ما دا پیغام دی چې مقصد کوشش وکړئ چې کار کولو سره څنګ ته تاسې باید وي حتما 1 میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې بعد یا په کال کې حتما یو ځای ته لاړ شئ چکر ووایئ چې تاسې ذهن بدل شي تر څو چې ذهن مو بیا
مقصد کار د بیا جوړ شي او که تاسو په یوه ځای صرف کار کوئ او بس پیسې او هغه هم کور ته ستوئ نو حتما تاسو چې دی د هغه سره مخامخ کېږئ د تشویش مراسه ذهني مراسه زیاتره مرضونه تاسو ته رسي نو بیا ته د خپل ژوند هم تنګېږي او د دنیا هم درته ډېره تنګه شي نو که چېرته تاسې چکر ووایئ یو بل طرف ته لاړ شئ نو بیا نو فکر کوم هغه کار نه هم خوند خلوی زندګۍ نه هم خوند خلوی او تم صحتمند کېږي نو چکر ووایئ دی ما آخري پیغام دی بالکل ښه فرید استاد ته کوم پیغام زه هم همدا وایم چې باید ټول عمر دې ته ونه ګورو چې یاره بس کار 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 او بل یو څه د فکر نه کله کله باید انسان دی ضرورت لري چې لږ وځي او تر څو هغه د کار هغه دغه چې هغه د مضمون وځي او لږ بېرته هغه نورمال ژوند ته راوګرځي فکر دی نه دی او دوامداره کار کول یا دوامداره یو ځای کې پاتې کېدل دا هم انسان باندې بوج کېږي نو ښه به دی چې انسان باید په خپل ژوند کې سره لږ وخت وباسي او یو چکر ته هم ځان وباسي که نه وګرځي لږ او هغه فکر خپل بدل کړي بېشک همدغه شی دی نو دوستانو بس سویزرلینډ مملک ته دې ولیدل او بیا هم مونږ سویزرلینډ هغه ته نه یو لاړ مقصد هغه صحیح هغه کوم ځای چې شنه ځایونه دي مونږ خو په هغه غټ سړک نه یو نو هغه سړک نه چې دی فکر کوم تاسو ته به صرف هغه سړک ښکاره شوی وي خو هغه مو غوښتل چې دغه معلومات تاسو ته ډېر کړو تاسو ته شریک کړو ځکه چې دا هم ضرور وو